په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار امنیه قومندانۍ منصوبینو له لوري 161 تنه د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز نن د یو رسنیز کنفرانس پر مهال وویل منصوبینو یې په تیره یوه میاشت کې د پلټنو پر مهال 161 تنه د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیولي دي. نوموړی وایي یاد شمېر کسانو کې 2 تنه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، 60 تنه د داخلي امنیت له لوري او پاتې نور د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي چې د دوسیو تر بشپړېدو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر پر وینا ځواکونه یې په یاده موده کې یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي چې په دې کې 12 تنه د قتل په قضیه کې، 14 تنه د غلا په تور، 15 تنه د اخلاقي فساد او نورو جرایمو کې نیول شوي، 14 تنه فریبکاري کې، 4 تنه د جعل او تزویر کې نیول شوي، 2 تنه کمیشن کار نیول شوي، 2 تنه غصب کې نیول شوي دي. د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت: اول 90 میله بېلابېل ډوله اسلحې نیول شوي، 14 پیره راکټ مرمۍ نیول شوي، 50 پیره د پیکا مرمۍ نیول شوي، 19 عدده د کلاشینکوف شاجورونه نیول شوي، 1 تن د یو حلقه چسپکي ماین سره نیول شوی، 4 ارادې مختلف موټر نیول شوي، 13 کسان په پورتني قضایاو کې نیول شوي دي. د داخلي امنیت مدیریت: په تعداد 20 کسان په مختلفو جرایمو کې نیولي دي، 12 تنه د سوء استفادې په تور نیول شوي، 1 تن د دولتي تزویر مهرونو په تور نیول شوی، 3 تنه ملکي اشخاص د پاسپورت د تزویري امضاګانو او فریبکاري په تور نیول شوي، 3 تنه د ماین ځای پر ځای کولو په تور نیول شوي. په ټول د یوې میاشت کې 8 حلقې مختلف ماینونه کشف او د انجنیري ټیم په واسطه خنثی شوي دي. اووم، په یو عملیات کې 1 کس د هدفي وژنو د لاس لرلو په تور نیول شوی. د مواد مخدره په برخه کې 20 کیلو اشاریه 520 کیلوګرامه نشهیي توکي نیول شوي، 11.500 لیتره کولی مشروبات، 1 تن د 1 میل توپانچې سره نیول شوی، 2 ارادې موټر ضبط شوي، 20 کسان په پورته قضایاوو کې نیول شوي دي. مولوي محمد طاهر مبارز وایي په یادو کسانو کې هیڅوک د سیاسي جرمونو په تور نه دي نیول شوي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د ننګرهار امنیه قومندانۍ منصوبینو تر دې وړاندې هم شاوخوا 600 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي.